السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمد لله والصلاة على رسول الله. اما بعد. ښاغلو دوستانو، د لمانځه زده کړه 48م درس د نجاست اقسام. دوستانو، اولا نجاست دوه قسمونه لري، یو نجاست حقیقي او بل نجاست حکمي. نجاست حقیقي وهغه نجاست ته ویل کیږي چې په سترګو باندې معلومیږي یا په بل تعبیر صورت لري، مثلا لکه د انسانانو یا د حیواناتو نجاست، همدا ډول وینه او بولی، دغه ته نجاست حقیقي ویل کیږي. او دوهم نجاست حکمي. نجاست حکمي وهغه نجاست ته ویل کیږي چې په سترګو نه معلومیږي، صورت نه لري، لیکن هغه محل یا ځای د شریعت د نگاه څخه نجس او یا ناپاکه ګڼل کیږي، چې په بل تعبیر د فقه و دغه ته حدث ویل کیږي. دوهم تقسیم نجاست حقیقي بیا دوه قسمه دي، یو غلیظه او بل خفیفه. غلیظه معنا سخت او یا زیات نجس. په دغه تقسیم کې د انسانانو کوچنی او لوی بولی راځي، دا رقم د ټولو حیواناتو ګوبر او خشایي راځي، همدا ډول د هغه چارپایه حیواناتو چې غوښې یې خوړل کیږي د هغوی بولې دا هم په نجاست غلیظه کې راځي. همدا ډول د انسان او یا د حیواناتو بهول سوې وینه، همدا ډول د انسانانو منی، شراب او یا مردار سوی حیوان غوښه، او یا مثلا د خنزیر غوښه، د سومات مثلا وازګي و غوړ، دغه رقم وریښتان او هډوکي، دا ټوله حقیقي نجاست ګڼل کیږي. د دغه حقیقي نجاست د پاکېدو صورت دا دی چې تر څو پورې د دغه نجاست صورت باقی پاته وي، هغه محل او هغه ځای پاک نه ګڼل کیږي. یعنی تر ټولو اول لازمه دا ده چې د نجاست ذات او صورت به د منځه ځي. او دوهم قسم نجاست خفیفه. نجاست خفیفه د هغو مرغانو چې غوښې خوړل کیږي، پاک حیوانات وي، د هغوی بولي او یا ګندګي چې دا که پر کالو باندې وموښلي یا د انسان پر بدن باندې وموښلي، نو دا نجاست خفیفه دی. دریم دوستانو، نجاست حکمي هم په خپل کور کې بیا دوه قسمه دی، یو حدث اصغر او دوهم حدث اکبر بلل کیږي. حدث اصغر چې یو انسان په اوداسه نه وي، حدث اکبر چې یو انسان په حالت د جنابت کې وي. اوس نو انسان چې بیا اوداسه کیږي یا و قضای حاجت ته په تیریدلو یا د چای جواب په کولو سره انسان بیا اوداسه شمیرل کیږي. او حدث اکبر چې بیا انسان ته راځي یا په ادب ملحوظ انزالیدو سره یا د یو ښځې د ماهانه مرض پای ته رسیدو سره او یا د تولد څخه وروسته چې نفاس ورته ویل کیږي، دغه درې سره حالتونه د حدث اکبر بلل کیږي. یعنی د دې څخه وروسته پر انسان باندې غسل کول واجب او لازم دي. دغه ته نجاست حکمي ویل کیږي. په ورپسې درس کې به ان شاء الله العزیز د حیض و د نفاس او د نجاست حکمي نور اقسام هم در سره شریک کو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. حي على الفلاح.